درن على التنظيف أو الدوسرة. ده أبو جدال ورا الطرف تكت ورا طرف تكت. ولا ونجا دا ځای د انګوشتي شاه په نامه باندې یادېږي. په سرپل ولایت کې د سیل لپاره یوه مشهوره سیمه ده. زیات خلک همدې سیمې ته په چکر راځي. دغه سیمه د سرپل ولایت د ګوسفندي ولسوالۍ څخه 1 ساعت لرې ده. خلک ګورئ چې ځینې د سهار د خوب نه ویده دي، ځینې بیداره شوي دي چې د دې سیمې د سیل په ځایونو کې ګرځي او خپله ساعت تېري کوي. Arăși bidoră, mă, să țari și arăși ce să ce? دا د سرپل ولایت د انګوشتي شاه په نامه سیمه ده. جالبه پکې همدا ده چې دغه اوبه یوې داسې غټې تیږې نه راوځي چې سړی بلکل تعجب وکړي. دا اوبه دي او د همدې غټې ګټې نه را روانې دي. پاسته ډېره اوچته او غټه ګټه ده. همدې سیمې ته ډېره مشهورتیا همدې اوبو ورکړې ده چې د همدې تیږې نه راوځي او خلکو ته د سیل یوه ذریعه برابره شوې ده. او خاص کر دلته بیا د جمعې په ورځ باندې خلک راځي. دا خلک تاسو ګورئ دلته ډېرې برابرې کړي دي. ځینې خلک شپې راغلي دي، ځینې خلک اوس را روان دي. البته نن د جمعې ورځ ده. خلک تاسو ګورئ چې له بېلابېلو سیمو راغلي دي او د همدغې اوبو سیل دپاره هم دلته راځي. تفریحي ځایان پکې شته دی. دې ته سمڅې وایي په ساده اصطلاح باندې. داسې د غرونو په منځ کې همدغه نرۍ اوبه را روانې دي، تکې سپینې
او پاس چې ګوري تنګ تنګ ځایونه دي غرونه دي خلک دي او په همدغې طرف باندې داسې روان دي ګورو چې کوم سر ته رسیږو څنګه لاره دا څنګه ته کوو نیم ساعت مزل نه دا نور هم روان دي سرحده نه ورسېږو ګورو چې څومره وخت لاره نوره دا لاره ټوله همدغسې د غره په مابین کې راغلې ده اوبه روانې دي او تر څنګ یې دواړه طرف ته غرونه خپلې دیرې نه یو نیم ساعت لرې همدې سیمې ته راورسېدو همدې ځای ته په همدې تنګو لارو په همدې سختو لارو تر دې ځایه راورسېدو دلته جالبه مسله دا ده چې دولت دلته هم خلک په دندو ګمارلي دي دا عبدالله نومېږي او دا نقیب الله نومېږي دولت دې لپاره دلته دا ګمارلي دي چې د دې ونو حفاظت وکړي دغه ونې چې دي دا د چهارمغزو ونې دي چهارمغزو یا غوزانو ونې دي دا جنګلوانان دي د همدې سیمې یا د همدې درې لپاره دولت ګمارلي دي تر څو د دې ونو حفاظت وکړي ما از ولسوالی تانچوره هستیم جنگلان هستیم اینجا جنگل‌ها رو نگاه میکنیم سرسبز کرده نمیمانیم زدم نگاه میکنیم دا به د همدې دي که د نورو ځایونو نه نه دې ځای د خلکو له پاخه منظر دی ښه پاخه منظر دي ماشاءالله دی دا سړی باید سړی باید و سړی باید افسیده توجیه سر چاقی دیو میگم نمی خدا چاقی دی دا وطن مالګونه ده دل بند راغلی دغه داسې لږ راواخله پروان تیږي جلدو I'm